سلامونه او نیکې هیلې درنو دوستانو. دلته په پاکستان کې شپږ قسمه د اسنادو مطابق افغانان ژوند کوي چې هغې کې مثلا پی او آر ایس ای سی کارډ یا هغه افغانان چې دلته د پاکستانی وګړو سره ودونه شوي دي، کیس لرونکي افغانان یا داسې یا هم ویزا لرونکي افغانان. نو دا هر یوه ځان ته بیله بیله موضوع ده او په دې باندې چې خبرې سړی وکړي ډېر وخت نیسي. خو زه نن غواړم مختصر د پی او آر کارډ لرونکو په باره کې وغږېږم او د دوی چې کومې ستونزې دي په دې باندې لږه رڼا واچوم. له ټولو څخه مخکې خو دا وایم چې موجوده وخت کې پی او آر کارډ لرونکو ته هیڅ ستونزه نشته، فقط هغه خلکو ته ستونزه ده د چا چې کارتونه بلاک دي. مثلا هغوی افغانستان ته پیتللی دي، هلته په تورخم کې د دوی کارډونه بلاک شوي. دغه خلک فلحال مشکل سره مخ دي او دا خلک ډیپورټ کوي. له دې نه بغیر دلته پی او آر کارډ لرونکو ته څه ستونزه نشته ده او د جون میاشتې پورې حکومت دوی ته قانوني وخت ورکړی دی. او ورسره دا ویل غواړم چې دلته ځینې افغانان ما سره اړیکه نیسي او وایي چې ډېر زیات پریشانه یو د پی او آر کارډ لرونکي د کیمپونو څخه زنګ وهي، وایي چې مخکې به څه کیږي. نو زه په دغه یو خبره ډېر زیات خفه شم. زموږ چې کوم نمایندګان دي، کوم ملکان دي، هغوی دغه موضوع ډېره د خلکو ته داسې د ورختایي ښکاره کړې ده. حتی یو ورور پرون زنګ وهلی و د کوړي خټک څخه، چې دلته زموږ جوماتونو کې ملایانو دا خبرې کړي دي چې تګ ته باید ځان برابر کړو. نو زه دا وایم چې دې باره کې هغه د هټلر یوه کیسه را یاده شوه. د ده څه جنرالان و داسې د فوز نظامي مسؤلینو، هغې کوټې ته راټول کړه او ورته ویل چې دغه کوټې ته زه د زهرو ګاز در پرېږدمه پایپونو کې او تاسو به ووژني. کله چې دا جنرالان د کوټه کې واچول، دا نظامي مسؤلین، نو مخکې له دې چې دا ګیس یا دا د زهرو چې کومه هوا ده دا د پیپونو کې راشي او دوی تنفس کې دوی مړه شي، دوی له ورختایي څخه قلبي حملې پرې راغلې، د زړه حملې یا هارټ اټیک، او هغوی مړه شوله. ځینې پکې پاتې شو، خو چې کم پاتې وو او هغوی دا تنفس کړه، نو هغوی ته معلومه شوله چې یاره دا د زهرو ګاز نه و، دا یوه خالي هوا وه. خو هسې هټلر دوی معلومول چې د دوی جرأت، د دوی حوصله څومره ده. نو زه دا وایم چې تاسو دا ملکان چې کوم دي، نمایندګان چې کوم دي، په کوم بنیاد باندې تاسو دغو افغانانو ته دا خبره کوئ چې نم پرېږدي، بې عزتي کېږي، ځان تیار کوي، زوبه تاسو ته یونیسیار ویلی دي، تاسو ته حکومت ویلی دي. د حکومت یونیسیار چې کومه فیصله ده هغه خو 13 د جونه پورې ده. نو ته داسې کومه پالیسي په بنیاد ته دا خبره کوي چې یاره بس اخوا ته هم نه پرېږدي او کډې بار کوي. دلته د خلکو 40 کالو نه زیات عمر تیر شوی دی او کاروبارونه دي، دلته ژوند زندگی ده. نو که چېرته د پی او آر کارډ والاو ته نور وخت نه هم ورکوي، نو هغوی ته به یو پراپر میکانیزم جوړیږي، طریقه کار به ورته جوړیږي، باقاعده به دوی ته د تلو لپاره وخت ورکوي. د اساسي موضوع ګوره چې دا ډېر کمزوري کارتونه دي، لیکن دا د 2 کال روان ده. په 2023 کې حکومت چې کوم هغه وخت لومړی وزیر انوار الحق کاکړ، هغه وویلې چې غیر قانوني کډوال او ای سی سی کارډ لرونکي افغانان وباسو. نن دا د 2025 د ای سی سی والا ټول لا پراته دي، دلته پېښور کې پراته دي، دخوا نور پاکستان سیمو کې، بلوچستان کې. نو چې د ای سی سی موضوع 3 کاله وخت ونیو او هغه لا نه ده حل شوی، پی او آر سره به څنګه دوی چیړ کوي؟ خپل حکومت هم دا وایي چې په لومړي فیز کې غیر قانوني کډوال او ای سی سی کارډ لرونکي دي، په دوم کې به بیا د پی او آر باره کې دوی فیصله کوي. اوسه پورې د ای سی سی موضوع په ځای پرته ده. تاسو وګورئ ټول ای سی سی کارډ لرونکي اکثریت پېښور کې دي، ایبټ آباد، اټک، پېښور، د ټولو ځایونو کې دي. نو چې ای سی سی لا په ځای پروت دی، د پی او آر موضوع ته لا وخت شته دی. زما د ټولو ورونو څخه دا غوښتنه ده چې ورخطا کېږئ مه، حوصله کوئ، 2 میاشتې ډېر ټیم دی
پښتو کې یو متل دی چې شپې تر منځ له هغې بلا نه مه ډارېږئ. دا لا 2 میاشتې ټیم دی، بیا چور نه دی، دلته یو قانون دی، یو ملک دی، دلته نړیوالې ادارې دي، یونیسیار دی. هر کله چې د افغانانو په باره کې کومه پرېکړه کیږي نو دوی داسې پرېکړه نه کوي چې یو طرفی وکړي، دوی دا د نړیوالې ټولنې اندېښنې دا په نظر کې نیسي. صحیح ده، دلته د پاکستان خپل مشکلات هم شته دي، ولې دا هم یو حقیقت دی چې دا خلک دلته د 1 کال 2 کال اوسېدونکي نه دي، دا دلته له لسیزو راهیسې پراته دي. بیا د پاکستان او افغانستان یو ډیر اوږد سرحد دی سره، دلته تاریخي اړیکې دي، دلته ګډ مذهب دی، ژبه ده، عنعنات دي زموږ سره. نو چې هره فیصله کیږي هغه په داسې یو طریقه کار کیږي چې آینده چې کومه پالیسي ده په هغې باندې بد اثر ونه لري. او چې 2 میاشتې بعد حکومت څه فیصله کوي په لویه سطحه هغې باندې به غور کیږي، هغه ټول چې د دې کوم اړخونه دي هغه به نظر کې نیسي، بیا به یو فیصله کوي. البته د اساسي موضوع بیله ده. 2023 کال نه حکومت وایي چې اساسي کارډ لرونکي دي لاړ شي افغانستان ته. دا چې اوس خلک نه ځي، مشکلات لري هلته، همدغه مشکلات پیوار والا هم لري. موجوده وخت کې تاسو وګورئ دلته زه د نړیوالې رسنۍ چې کومې پیژنم هغوی ټولې اساسي کارډ لرونکي چې کوم افغانان دي د هغوی چې دلته کوم اولادونه زده کړې کوي نن سبا له هغوی سره مرکې کوي او هغوی نه دا پوښتنه کوي چې تاسو افغانستان ته ځئ، ستاسو د تعلیم به څه کیږي، خاصه طور هغه نجونې. نو دا یو چیلنج دی افغانستان کې، هغه کار او نور مسایل چې دي هغه په خپل ځای پرېږده. نو اوس که چېرته پیوار کارډ لرونکي افغانستان ته لیږي دا به په کومه میکانیزم باندې ځي، هلته په کومه طریقه کار باندې په دې باندې لګیا دي. نړیواله ټولنه هم لګیا ده، پاکستان حکومت هم پې لګیا دی، د افغانستان مسؤلین به هم تر یو حده پورې دې ته زمینه سازي کوي. که چیرې دغه افغانان مجبوریږي چې افغانستان ته راشي نو دوی هغوی ته څه سهولتونه دلته ورکولی شي، ځکه که دا افغانان داسې بې مور او بې پلار او بې سرپرستۍ افغانستان ته ځي دا یو لوی ناورین دی، دا یو غټ چیلنج دی افغانستان کې. د دې خلکو د اوسېدلو ځای مسایل دي. څه وخت مخکې ما یوې رسنۍ راپور کته 300 کورو ته کونړ خوا کې چېرته کومه ځمکه بیله کړې وه. نو دا خو 300 کوره دي، د پیوار کارډونو چې راواخلي دلته په زرګونو کورنۍ دي. دا یو ځان ته چیلنج دی، د دوی اوسېدل هلته، د دوی د تعلیم مسایل، د کار روزګار مسایل، نورې اندېښنې چې دا خلک لري. نو زما له ټولو ورونو څخه دا هیله ده، خواهش دی له افغانانو څخه، خاص طور هغه خلک چې پیوار کارډونه لري، تاسو ورخطا کېږئ مه، تشویش مه کوئ. یو خو د اجتماعي رسنۍ لکه دا ټیک ټاک او دا شیونه دي نه اوس یو ګرم تنور جوړ دی، هر سړی راځي ډوډۍ ورولي، څوک پکې پیرکي پخوي، څوک پکې پاستې پخوي، څوک پکې لاسۍ پخوي، بس چې شی په ټیک ټاک کې شیر کړل، مقصد وای چې زه فالوورز او ویوز پیدا کم ځان لپاره. حتی څوک چې ډوډۍ په پخولو نه پیږي هغه تنور کې ډوډۍ وم سوځي. نو دا ټیک ټاکرانو زموږ همدا ډرامه جوړه کړې ده، خلک ټول په تشویش کې کړي دي او وایي چې په ډېرو قصابانو کې غوا مردارېږي. دغه موضوع دوی بیخي مرداره کړله. ګوره پیوار کارډ لرونکي خلک دلته یو قانون له لارې اوسېږي، د یو میکانیزم له لارې اوسېږي. کله چې دا ختمیږي دې ته به بیا پراپر طریقه کار دوی جوړوي، اعلان به کوي. دا خو نه دی دلته د خلکو بینک اکاونټونه دي دلته په دغه پیوار کارډونو باندې 2000 مسایل دي، د ټولو ته به یو د حل لاره لټوي. هغې نه بعد به حکومت بیا خپله پالیسي اعلانوي. خو زه په دې مطمئن یم چې دا اوس هم یونیسیار او حکومت په دې باندې لګیا دي، خبرې کوي چې دغه پیوار کارډ لرونکو ته یو څه وخت ورکړي، ځکه له دې څخه مخکې د اساسي کارډ لرونکو موضوع په خپل ځای پاتې ده، هغه چې هېڅ اسناد نه لري هغه په خپل ځای پاتې دي. نو کله چې هغه موضوعات حل شولو بیا به خبره راځي د پیوار کارډ لرونکو ته. نو انشاءالله امید ده چې په نږدې راتلونکي کې دغه د پیوار کارډ لرونکو افغانانو لپاره یو ښه خبر راشي، د دوی دغه کومه نیټه چې دا وخت دی دا تمدید شي او دغه خلک وکولی شي په ارامه فضا کې خپل ژوند وکړي. ډېره مننه.